السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. محترم مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د سرسایه د ورکولو د اجناسو په متعلق باندې پوره وضاحت کړی دی، او هغه اجناس موږ تاسو ته په تفصیل سره ذکر کړی دي چې د کومو سيزونو نه به سرسایه ورکول شي او په کومو سيزونو باندې سرسایه ورکول دا جایز او روا ګرځي. په دې متعلق باندې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت ده، دا وایي چې موږ به سرسایه استرله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور او زمانه کې صاعا من طعام، یو پیمانه طعام، نه دا غنمو ته راځي او نور هغه طعام ته چې هغه استعمالیږي، او صاعا من شعير، او یو موږ یو پیمانه ورکول او د وربشو نه، او صاعا من تمر، او یو پیمانه ورکول د کجورو نه، او صاعا من عقط، یا موږ یو پیمانه ورکول د پنیر نه. عقد ویل کېږي اصلي کې هغه پنیر ته، او بعضې مولوي صاحبان یا بعضې علما د دې تعبیر کوي په قرطو سره، خو اصلي اساسي معنی هغه پنیر دی. او صاعا من زبیب، یا یو پیمانه کشمش ممیز چې ورته وڅکوي، نه دا سیزونه به موږ ورکول، نه دا سیزونه ورکول پکار دي. دا منسوسي شیان ذکر دي چې د حدیث کې پورا وضاحت شوی دی. او دویم نمبر هغه چې ذکر دی هغه 9 سیزونه دي چې پرونی درس کې موږ د هغې تفصیل کړی، او دې کې چې دی هم وضاحت شوی دی چې دا مذکوره شیان به ورکوي، او د دې ورکول دا ضروري دي، او غوره دا ده چې هغه جنس ورکړی شي. د دې وضاحت او د دې تفصیل شوی. هم په دې متعلق باندې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت را نقل له، هغه فرمایلی دي: ويجوز تعجيل زکات الفطر عن وقتها بيوم او يومين فقط. نو دا روایت را نقل کړل فعن ابن عمر رضی الله تعالی عنه انه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. یعنی دو سرسایه په ورکولو کې باید تعدی وشي، او دا سرسایه ورکړی شي د خپل وخت نه یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې. نو په دې متعلق باندې دو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه را روایت را نقل له، هغه ویلي دي چې دا به ورکول شي هغه کسانو ته چې هغه دا سرسایه د خلکو نه قبلي اخلي، جمع کوي ځان سره، او وکانو يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. دې ته به ورکول شو الله، یعنی دا سرسایه د اختر د مانځنه مخکې یو ورځ او یا 2 ورځې به مخکې به دا اخیستل ځان سره جمع کول به فقراو باندې تقسیمول. نه دا په دغه طریقه باندې چې وشي، نه دا غوره بهترینه طریقه ده. او که دا چا دغه پروګرام نه وي، نو به دې چې د اختر د مانځنه مخکې ادا کړي. چا ادا کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: فهي زکات مقبوله. دا زکات د الله په وړاندې د سرسایه قبول کړه شوې ده. دا کوشش وکړ دې چې د اختر د مانځنه باید مخکې ادا کړی شي، او که چا یو ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکړه، نه دا هم جایز دي، او اولا او غوره دا ده چې د اختر د مانځنه مخکې ادا کړی شي. الله رب عزت موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سنت او هر یو طریقه په خپل ځای باندې عملی او ادا کړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وشكرا.